د ارزګان ولایتي امنیتي مسؤلین خبر کوي چې د تیر په پرتله یې 80% د ترافیکي پیښو ګراف راټیټ شوی دی. د ارزګان ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر مولوي امین الله وایي چې په ترینکوټ ښار کې یې ترافیکي سیمې د خلکو له ګڼې ګوڼې څخه خلاصې کړي دي چې ورسره ترافیکي پیښې هم کمې شوي دي. هغه وایي په راتلونکي کې هم پلان لري تر څو د ترافیکي پیښو د کمښت لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. یعنی ترافیکي پیښې تقریبا په میاشت کې څو ثبت شوي دي؟ ده راته ویلي کله چې 8 ثبت شوي تقریبا. کله چې بیا موږ کار وکړو ترافیک مسؤل مو راوغوښتی چې مثلا زموږ حق د ترافیکي یعنې سړک حق هغه موږ ته باید راکړي، نه ښاروالۍ ته موږ ورکړو نه باید ترانسپورټ ته ورکړو. کوم کسانان چې دې ښاریانو سره بیا مجلس وکړي هغه په دې ډېر خوشحاله شول. بیا زموږ لارې چې هغه انشاءالله الرحمن موږ پر مخ خلاصې کړې، ترانسپورټ مسؤل دوی ته ځای برابر کړي. ترافیکي پیښې تقریبا نیمه یې راکمې شوي دي، اوس هم په وخته انشاءالله چې بیا هم کمې کړو، ډېرې ټیټې یې کم. په ورته وخت کې عام خلک هم په ښار کې ترافیکي پیښو کمېدو ته خوشحاله دي، خو له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې هغه کسان دې مجازات کړي چې په ښار کې په بې احتیاطۍ سره وسایط چلوي. د ترینکوټ 2 تنو اوسېدونکو ګل اغا او محمد هاشم ته وویل کمې شوي ده، پخوا په پرتله بیخي ډېرې کمې شوي، ځکه چې اوس ساحه پراخه شوله، زرنجان ته ډېر دغه شولې، اوس ډېره ساحه پراخه شوه، اوس ښه منظم تلاسې ورتلاسې ترافیکي پیښې چندانې اوس نشته. تقریبا په سل کې 80% کمې شوي دي. یوه وجه یې خو دا ده چې ترافیک پر هر چوک ولاړ یې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. تاسو وینئ لوحې هم لیکل شوي دي، په هغه کې دا لیکل شوي دي چې په بې احتیاطي کې مرګ دی او په احتیاط کې ژوند دی. ښه نو هماغه پوهاوی هم ورکول کېږي، دغسې هم توصیه ورته کېږي. او زرنجان د ښاره ډېر کم شوي دي، مثلا په اطرافو کې درېږي، دغسې موټر هر ځای نه پرېږدي. نو الحمدلله ډېر ښه ترتیب برابر دی په دې مورد. خو نور هم د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې تر دې هم ښه کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم خلکو د ترافیکي پیښو له ډېرېدو څخه شکایتونه کړي وو.